یو مړ حساب شوی انسان کې ساه راتلل او هغه بیرته ژوندی حسابول کیدای شي په داسې خبرو او واقعیاتو ډیر خلک یقین ونه کړي. ځینې وخت خلک دروغ خبرونه هم په انټرنیټ باندې شیر کوي، خو ځینې خبرونه بیا دې کې بالکل حقیقت وي چې الله پاک د انسانانو د پویولو لپاره داسې واقعیات پیښوي. بېشکه چې الله پاک هر څه کولی شي. د نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه یو مړ حساب شوی انسان د جنازې نه پس ژوندی شو. آیا دا رښتیا مړ شوی او که د څه وخت لپاره یې ساه ولاړه به؟ که غواړئ چې دغه ویډیو وګورئ نو د مکمل تفصیل او ویډیو کتلو نه پس تاسو خپله فیصله کولی شئ، خپل نظر را سره په کمنټ کې شریکولی شئ. نو د دې لپاره دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. دوستانو دا واقعیا د پاکستان پنجاب په ناروال ښار کې شوې ده. د دې مړي په حقله ویل کېږي چې دا یو مستري او نوم یې ماجا و. د بجلی د کرنټ د لاسه بېهوشه شوی و، یعنې بجلی ورته کرنټ ورکړی و او بیا بېهوشه شوی و چې بیا ډاکټران ویل چې د کې نوره ساه نشته او مړ شوی دی. نو کورنۍ یې ډېره خفه وه او د غم او ویر په ټغر ناسته وه. کورنۍ سره یې بله لاره نه وه. اعلانونه یې هم وکړل چې ماجا مړ شوی دی او د جنازې وخت یې هم وټاکل شو. کله چې دته غسل ورکړی شو، کفن یې وشو، تر هغه وخته پورې هم د کې د ژوند هیڅ اثار نه لیدل کېدل. کله چې جنازه وشوه او په دې غرض باندې مړی ایښودل شوی و چې څه خپلوان یې د لیدو لپاره را روان وو، نو دغه وخت کې د مړي وجود کې حرکت راغی او هلته خلکو الله اکبر نارې کړې. زر یې هسپتال ته خبر ورکړو، ډاکټران راغلل او امبولینس راغی. جسد یې زر هسپتال ته منتقل کړو چې د هغه علاج شروع دی. دوستانو داسې واقعیات ډیر شوي دي چې د بجلی د کرنټ نه پس انسان کې ساه راغلې ده. خو دا واقعیت ځکه حیرانونکې وه چې تر ډیره پورې مړی ایسارو، خو د دفن کولو وخت کې حرکت شروع کړو. اکثر خلک داسې واقعیاتو باندې یقین هم نه کوي او وایي چې دا دروغ دي، خو د الله تعالی ډیر لوی ذات دی، هغه ته هیڅ هم ګران نه دي او هر څه کولی شي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.